إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، څنګه پرون دا خبره تاسو ته بیان شوې وه چې یو نوې سلسله به شروع کېږي بإذن الله سبحانه وتعالى په دې عنوان سره د قیامت علامات، واړه علامات او لوی علامات. علامات په معنی نخی نخانی او د هغه فتنو تذکره کوم چې به په آخره زمانه کې راځي. دا یو اهمه، یو اوږده او یو خوندوره موضوع ده. خو د دې نه مخکې چې موږ د علامات او د فتن کومې فتنې چې به راځي د دې تذکره شروع کړو، د هغې نه مخکې یو څو تمهیدي خبرې. د مسلمان عقیده دا ده چې د مرګ نه بعد بیا په قبر کې حساب کتاب، سوال جواب، عذاب او نعمت او د برزخ ژوند دی. بیا د هغې نه بعد راپاڅېدلي او الله سبحانه وتعالی ته ودرېدلي او په کومه ورځ چې به الله ته ودرېږي نو هغې ته ویله کېږي یوم القیامه، د قیامت ورځ. او یوم القیامه ورته په دې وایي چې قیام به د مخلوقاتو کېږي الله سبحانه وتعالی ته. یوم یقوم الناس لرب العالمین، هغه ورځ چې خلک به ودرېږي رب العالمین ته. دا قیامت نږدې دی او هر راتلونکی نږدې. او څومره چې دا وخت تېرېږي نو قیامت ښه نږدې کېږي. په سورة الانبیاء کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده. د سورت په اوله کې بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم، ډیر نږدې شوی دی خلکو لره حساب کتاب د هغوی، وهم فی غفلة معرضون، او هغوی په غفلت کې دي، مخاړونکي دي. ګوره دا آیت ته نن څه د پاسه 1400 کاله مخکې نازل شوی دی. په هغه وخت کې الله ویلي اقترب للناس حسابهم، خلکو ته نږدې شوی دی حساب کتاب د هغوی. او بیا څومره وخت تېر شو نو اوس ښه نږدې شوی دی دا حساب کتاب. د قیامت ته ورځ به ښه رانږدې شوي دي او موږ په غفلت کې پراته یو. وهم فی غفلة معرضون، غفلت دی دنیا ده او مزدوري ده او مال جمع کول او شهرت دی او ټول به دغې پسې منډې وو. دا رانه یېره شوې ده چې ورځ را روانه ده او په هغه ورځ به د هرې خبرې حساب کتاب کېږي. دا انسانان عبث ګوره الله نه دي پیدا کړي پالتو، او د الله د شان سره دا نه ښایي چې دومره غټه دنیا پیدا کول او دا مخلوقات او دا دومره لویې خبرې او په آخره کې نتیجه یې څومره ونوته. الله په شان پورې دا نه ښایي. الله چې څه کار کوي هغه د حکمت نه ډکي. د دې انسانانو د پیدایش او په دې دنیا کې دا وخت تېرول د دې بیا یو ورځ ده چې د هرې خبرې به حساب کتاب کېږي. زمونږ د ټولو د عقیده ده، خو مشکل دا دی چې صرف هم عقیده ده او په زړه کې هم دا خبره د نور سوچ هم ورته نشتي، فکر هم ورته نشتي
او په دې دنیا کې داسې لګیایي د آدم دا بچی عجیبه دی د آدم دا بچی په دنیا کې داسې لګیایي ته به وایي چې ده باندې چې د مرګ نه راځي او چې مړ شي داسې مړ شي ته به وایي چې ده د څه دی چې ته په دنیا کې څه وخت تېر کړی نه و نو د قیامت ته ورځ یقینا او حتما را روانه ده دا زموږ عقیده ده او په دې کې ذره برابر شک نشته او چا چې په دې کې شک وکړو نو هغه کافر شو والعیاذ بالله الله د کافرانو مبارک وی انهم يرونه بعیدا دوینی دا ورځ لرې د عقل نه دا څنګه د منلو خبره ده یاره چې الله به بیا د مخلوقات را پاسي او بیا به دوی سره حساب کتاب کوي دا ډوکي او دا خاورې خو د مؤمنانو شان دا دی ونراه قریبا منګینو څه منګینو نږدې مؤمن یریږي چې دغه د قیامت راغی او دغه دی راغی کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نور تور شوی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکړی شو ماسپښین ټیم و هغه دمه کړې وه پروت و کور کې نو رامنډې کړې دی جومات ته او د ډېرې یرې نه یې په ځان باندې د عایشه رضی الله عنها صادر راچوله یو ته ملګري وایي یا رسول الله ستاسو صادر د یرې نه او د هیبت نه حدیث کې راځي چې ظن انه قد قامت الساعه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مطلب شو چې قیامت راغی هغه وخت کې ګور سره دی چې پیغمبر دی او تیر شوي او راتلونکي خطاګانې ورته الله ټولې معاف کړي دي او سردار د پیغمبرانو دی سردار د آدم علیه السلام د بچو دی هغه دومره یریږي د قیامت نه چې دغه د قیامت راغی او دغه دی راغی الله سوی اقتربت الساعه ډیر رانږدې شوی دی قیامت ډیر رانږدې شوی دی هکه قیامت لا نه دی راغلی خو په بل ځای کې الله وایي په سورت محمد کې فقد جاء اشراطها که قیامت نه دی راغلی خو نښې الله وایي رالی وایي نښې راښکاره شوې د دې نښو مبارک کې به انشاءالله تفصیلا خبرې کوو او د دې په باره کې ما خبرې کړې وې خو د نن تقریبا 8 کاله مخکې بیا د ملګرو شوق و چې دا خبرې بیا وکړې شي او دا درسونه ریکارډ شي د انسان شوقي چې د هر هغه شي په باره کې واوري چې هغه پناه د انسان نه ده د انسان طبیعت دی چې د هغه شي په باره کې تذکره ډېره خوښوي چې هغه ته پناهي او دا خو د غیبو خبرې دي الله بیان کړي دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژبه او په قرآن کې الله په خپله بیان کړي نو ځکه ورته د انسان شوق یي خو دا صرف موږ دې دپاره نه بیانوو چې بس یو شوق دی او خبره ختمه شو دا موږ دې دپاره بیانوو چې وګوره مسلمانه قیامت را نږدې دی نو تا څه کړي دي زه به تاسو ته بیان کوم د قیامت واړه علامات او غټ علامات واړه علاماتو کې بیا هغه به درته جدا بیان کم کم چې راښکاره شوي دي او کم چې نه دي کم چې راښکاره تقریبا واړه علامات ټول راښکاره شوي د قیامت ته رانږدې کېدو واړه علامات وړې نښې تقریبا ټولې راښکاره شوي دي الله سې نه دي ویلي اقتربت الساعه قیامت رانږدې شوی فقد جاء اشراطها که قیامت رانغی لا نه دی راغلی نښې خو راښکاره شوي دي که نه او ذکر الله سبحانه وتعالى بقرآن کې وایي وما يدريك لعل الساعة قريب او تسی شي پوه کړی کېدی شي قیامت نږدې څه پته لګي تا ته کېدی شي قیامت دې نږدې وخت کې راشي وما امر الساعة الا كلمح بالبصر او د قیامت خبره خو دې سیده لکه د سترګې د رب اندازه سترګې رب په اندازه کې قیامت راتلی شي يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها کافران تعدی کوي چې د قیامت راشي هغوی به ټوغه کوله که په مخه به یې تپوسونه کول کله به راځي او کله به راځي ایمان یې پرې نه و نو ځکه یې د دې طلب په مخه کو
د مؤمنانو حال څه دی والذین آمنوا مشفقون منا او مؤمنان یریږي د هغه ورځې نه یریږي ځکه چې په دغه ورځ به هر څه راښکاره کېږي الله په قرآن کې وایي لا تخفى منکم خافیه یو خبره به هم نه چې هغه به پټه پاتې شي د ټولې خبرې به راښکاره شي الله به عملنامه د انسانانو ته ورکړي چې وګوره دا ستا هغه عمل دی دا ستا هغه کتاب دی او بیا به ورته داسې هم ووایي كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بس ته نن کافي په خپل حساب کتاب وګورې ما خو سره ظلم او زیاتی نه دی کړی انسان به د خپل اعمال په خپله ویني د قیامت په ورځ د هر څه به راښکاره کېږي ځکه مؤمنان یریږي د هغه ورځې چې دغه ورځ به ګورې څه کېږي هغه ورځ به ګورې ما ته ګټه میلاویږي او که تاوان به وي او که ذلت به وي او که بېعزتي به وي او د هغه ورځې بېعزتي خو بیا سمه بېعزتي ده ځکه چې د آدم علیه السلام نه واله او د آخرني انسانه پورې او پیریان او څاروي او زناور او هر څه به ولاړ او د هغوی په مخ کې ته ذلیله شي نو دې ته ذلت وایي ځکه ابراهیم علیه السلام چې به کومې دعاګانې غوښتې نو یوه دعا به پکې دا غوښته ولا تخزني یوم یبعثون ای الله ما مشرموه په هغه ورځ چې بیا به راپاسي دا مخلوق ولا تخزني یوم یبعثون یا الله ما په هغه ورځ مشرموه يوم لا ينفع مال ولا بنون پاغه ورځ به نه مال فایده ورکوي او نه به زامن فایده ورکوي الا من اتى الله بقلب سلیم مګر هغه سړی چې زړی روغي او په زړه کې دین او دینداري او هغه الله ته مخامخ شي په دغه زړه سره په دا سړی کامیاب دی نه مال په کار راځي او نه زامن په کار راځي دغه ورځې نه مؤمنان یریږي دومره ناشنا ورځ ده چې د قیامت په ورځ کله د انسانان راپاسي که نه نو د دنیا دغه ژوند دا چې موږ ته ډېر اوږد ښکاري دا به ورته داسې ښکاري لکه د ورځې یوه ګنټه یو معمولي وخت بس یو ساعت د ورځې تیر شو ارمان به بیا دا کوي چې یاره موږ دغه ګنټه دغه څه وخت د ورځې دا چې دی د الله دپاره تیر کړی اوس خو موږ ته داسې ښکاري چې تپوس یې مه کوه دا شپېته 50 او نن سبا خو خلک هغه 50 ته هم نه رسي خبرېږي هارټ اټیک وشو خبرېږي اکسیډنټ وشو اکسیډنټ په مخه چې ګورې خبرونه راځي د هارټ اټیک خبرونه راځي د کینسر بیماری په ولګېده او پلانې چلو شو پلانې او نوي نوي بیماریانې ځوانان هلکان مري نن سبا ځوانان مري دغه مختصر ژوند هغه موږ ته دومره غټ ښکاره شوی دی چې تپوس یې مه کوه الله څه وایي ویوم یحشرهم کله چې به را خلک راپاسي او په دویم پیر به الله ته په دویم پیر به را ژوندي کړي او الله ته به مخامخ شي کأن لم یلبثوا الا ساعة من النهار لکه دوی چې په دنیا کې یو ساعت د ورځې تیر کړی بس یو بل ته به دا وویل لکه دا ډېر لږ وخت نه خو تقریبا ورځ وه یا د ورځې بعض کیسه و موږ تېره کړې وه ورباندې چې دا لږ وخت هم د الله دپاره تیر کړی نوح علیه السلام په وخت کې یو زنانه جړل بوډۍ زنانه و زوی مړ شو نو ته ولې جاړې وی ځوان زوی مې مړ شو تقریبا 300 کاله عمر و دغه هلک وی ځوان زوی مې مړ شو بابا یې څه خفه هغه ورته وی ته په ده پسې خفه یې 300 کاله عمر یې تېر کړو داسې امت به راشي چې د هغوی عمرونه به 80 کاله وي زموږ د امت یې ورته یاد کړو نو هغې وی که زه په دغه خلکو کې وی او دغه امت کې وی د 80 کاله خو زه په یو سجده کې تېروم 80 کاله څه ژوند دی هغې ژوند خو اوس لا دغه بیا دی چې 1000 کاله د هغوی به عمرونه و 900 کاله 300 کاله عمر کې به ځوانۍ کې مړ دی کله بیا هم څه ژوند و که نه
اگر که انتها د هغې مرګ خو دا زموږ د ژوندونه خو بلکل څه نه دي. شپېته کاله څه ژوند دی سترګې رب په اندازه. پرون ما د کاغذونه مکتبه کې کتونې یو کاغذ مې راواغېستو ما پسې لیکل کړي تاریخ چې مې وکتو د نن نه 11 کاله مخکې لکه ما او دې سره ته ښکارېده چې دا کاغذ خو بله ورځ ما لیکلی دی دا مسلې ما لیکلې ما په تاریخ لیکلو لپاسې د نن نه 11 کاله سوچ مې ځان سره د خبرې ځان سره ویوړم چې ستا د ژوند 11 کاله دومره زر تېر شو دومره زر تېر شو. زموږ دا ژوند څه ژوند دی ډېره حصه ترې تېره شوې ده او لږه پاتې ده او دا لږ هم پته نه لګي چې هغه څومره ده. قیامت ته ورځ را روانه ده یقیني ورځ ده چې دا به راځي دا خبره بلکل یقیني ده. بیا د داسې ناشنا ورځ ده چې هر پیغمبر خپل قوم د دې نه یرولی دی هر پیغمبر خپل قوم د دې نه یرولی لکه شعیب علیه السلام ته وګوره خپل قوم ته ویلي یا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. د آخرت تذکره ورته کړې ده. هغه مؤمن چې د فرعون په کورنۍ کې مؤمن شوی سیرت او عفوا د تفسیر په درسونو کې تاسو واقعه پوره اورېدلې ده نو هغه چې کله مؤمن شو او بیا دعوت ورکو خپل قوم ته نو دی ورته ووایي ویا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد او قوم زه یېرېږم په تاسو باندې د هغه ورځې نه چې هغه د اوازونو ورځ ده د چغو ورځ ده تاسو باندې یېرېږم د هغه ورځې نه. ګوره قیامت یې ورته رعایت کړی بلکې هر پیغمبر دلیل پې ته زه ښیم الله وایي وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا او وبشړلی شي کافران جهنم ته ډلې ډلې حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها کله چې دوی راورسېدې جهنم ته نو د جهنم دروازې به ورته کولاو شي وقال لهم خزنتها او وی به ورته خزانچیان د جهنم الم یأتکم رسل منکم ای نو راغلي پیغمبران تاسو ته په تاسو کې هغوی به څه کولی پیغمبرانو دې دپاره مې د آیت وي یتلون علیکم آیات ربکم لوستل به په تاسو باندې آیتونه ستاسو د رب وینذرونکم لقاء یومکم هذا او تاسو یېرولی د ورځې د ملاقات نه چې هغه کومه ورځ ده هغه دا ورځ ده. ګوره وایي تاسو یېرولی د دې نه. بیا زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو دا موږ چې به څومره علامات بیانو د قیامت که هغه واړه دي او که هغه لوی دي اکثر چا بیان کړي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي او څو علامات صرف قرآن کې راغلي نور باقي تفصیل ټول پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی. دا ورځ معمولي ورځ نه ده ځکه خو پیغمبرانو د دې نه د مؤمنان یېرولی دي او د خپل قومونه یې یېرولی دي. بیا د الله سبحانه وتعالی حکمت ته په دې خبره کې چې دغه ورځې د علم یې هغه پټ ساتلی چا ته دا خبره نه ده ښوولې چې دا ورځ به کله راځي. د الله سبحانه وتعالی په هر کار کې حکمت یې دې دپاره چې د انسانان او پیریان دوی په یو کوشش کې لګي همیشه یسألوک الناس عن الساعة تپوس کې دا خلق تانه په باره د قیامت کې قل انما علمها عند الله ورته وایي چې علم د قیامت ته راتلو د چا سره دی د الله سره دی ان الله عنده علم الساعة یقینا وی د الله سره دی علم د دې چې کله به قیامت راځي.
يسألونك عن الساعة أيان مرساها او دوی تانا تپوس که اے پیغمبر دا قیامت مبارکی چی کل براتگی دا قیامت فیما انت من ذکراها او تا سر دا دی خبری سکار دے پیغمبر تا دا سب پتا دا مطلب دا تا تا پخپل پتا نشتی چی قیامت بکل رازی جبریل علیہ السلام را غلو کنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی دا انسان پا شکل کی مشهور حدیث تے دا عمر بن خطاب دا ابو حریر رضی اللہ عنہم یو تپوسی تی دا کڑو تپوسنے تی کول دا دید پارا چرا صحابہ کرامی ازدکی ایمان و اسلام و احسان یو تپوسی تی داو کو مت الساعة قیامت بکل رازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی مل مسئول عنها بأعلم من السائل دا چاہنے چی تپوس شوئے دے دا سرم دومرا علم دے سمرا چلی تپوس کون کی سر دے مطلب تا تم پتہ نشتی منگ پتہ نشتی ہاں ولیکنی سأخبرک عن اماراتها اب باز نخی نخانی برتا بیان کما خوی دی گو رما تا پتہ نشتی چی قیامت بکل رازی الى ربک منتهاها دا دی خبر انتها او رجوع اغچاتا دا اخو اللہ سبحانه وتعالی تا باز یہ رضی دی بازو دی عقل تا حیرانی پر انٹرنیٹ کی نشر کی ہوئی 2030 کی وقت قیامت یو وقت کی دا خبر چلی دب مگلا پا وقت کی دومرا عمر نو چلا 2010 یا دی دو کمی ہوئی یا دی دو پا دی که با قیامت رئیسی 2012 او 2012 کی وہ قیامت رئیسی پا 2012 با نشپک کالا رئی نور ووری دا ایسی پالتو خبری تھی اسنگا جی سائنسدانانو خبر معلومه کړی د چې دیسی بکی او دا بکی او دیسی دنیا به ورانه شي به قیامت الحمدلله زمونږ د سائنسدانانو خبرو ته ضرورت نشته زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ ته نه ویلي چې دا نه خیم کله ولیدي نو بیا پوه شي چې قیامت سره را نږدې شوی او بیا غټې نښې ابه ته په آخره کې ذکر کومه که الله ژوند را کو هغه لس غټې نښې اخو بالکل اخرنی دی چې هغه رالی په هغې پسې متصل بیا قیامت دی په هغې پسې متصل بیا څه دی قیامت دی نو د قیامت علم دا خاص د چا سره دی دا د الله سره دی مقصد زمونږ په دې موضوع غوره کوله کې هغه دا و یو خو ما تاسو ته وایي چې د ملګرو دا یو التجا وه ډیرو ملګرو دا فرمایش کړی چې د قیامت ته علامات تی مونږ ته بیان شي دویمه وجه دا وه کومه چې غټه وجه ده نو د هغې دلته دا موضوع زه بیانومه دا خلک په دې دنیا کې ډېر ننوتي دي او د آخرت نه لرې شوي دي زه غواړم چې دا خلک د آخرت ته متوجه شي دا زما یو مقصد په دې موضوع غوره کولو کې زه به یو حدیث بیان کوم ډېر ناشنا حدیث دی امام حاکم رحم الله راوړی سندن صحیح حدیث دی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې اقتربت الساعه قیامت ډېر رانږدې شوی دی دا حدیث چې تاسو واورئ تاسو وایئ چې لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلکل زمونږ د وخت خبره کوي وی قیامت ډېر رانږدې شوی دی ولا یزداد الناس علی الدنیا الا حرصا خو د خلکو حرص د دنیا دپاره ښه ډېر شوی دی ولا یزدادون من الله الا بعدا قیامت رانږدې شوی دی خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلک د الله نه لرې شوي دي د دې دپاره موږ دا موضوع غوره کړه چې دا خلک لږ راواپس شي د آخرت ته او د آخرت مبارک کې څه سوچ شروع کړي یو وجه دا وه چې دا خبرې د غیبو سره تعلق ساتي نو په دې کې ډېر احتیاط پکار دی دا بعض مولیان موږ یې بیانونه اورېدلي دي هغوی هسې منګړت خبرې ډېرې بیانوي قیامت ته به نږدې دا کېږي او دا به کېږي نو موږ به کوشش دا کوو باذن الله چې هغه خبرې بیان کړو چې هغه د قرآن او د حدیث نه ثابتې ورب الکعبه د کعبې په رب درته قسم خورم چې زما مقصد په دې
منبر باندې د ناستې او په دې کرسۍ باندې هغه دا دی چې زه دې مسلمانانو ته قرآن او حدیث بیان کوم او زه چې کلم د بیان نه مخکې فرضي مونځ کوم یا نفلي او د هغې نه بعد مې بیاني نو په سجده کې دا سوال همیشه الله ته کوم دا زما یو پوخ عادت جوړ شوی د پوخانه چې یا الله د دې نه مې بچ وساته او د دې خبرې نه مې لرې وساته چې ستا په قرآن ستا د پیغمبر په حدیثونو کې ستا په باره کې ستا د پیغمبر په باره کې او د دې شریعت په باره کې هغه څه ویم چې ما ته نه معلوم یا الله د دې نه مې لرې وساته همیشه دا سوال زه الله ته کوم او وایم یا الله همیشه زما په دې ژبه باندې هغه خبره یا الله جاری کا چې هغه د قرآن او حدیث موافق دا علامات دا نخی نخانی چې تاسو ته بیانومه نو دا به بتوفیق الله د قرآن او د حدیث نه تنګېدلې خبرې سوچه خبرې به باذن الله سبحانه وتعالی او اسنی چې بس چې څنګه وویشتو ډیرو مولیانو خو بس دغه کار دی چې هغه خپل تجارت روان کړی دی مولاتوب نه یو کاروبار جوړ کړی پرون یو مولا لیدو غاربې راښکو دی او په دې غوږونو کله داسې لاس ږدي او کله داسې او دا خلک به پیسې نولي لکه ډمه چې ګډېږي یا ډم ګډېږي او خلک پې پیسې نولي دوی د دې مولاتوب نه یو کاروبار جوړ کړی دی د پیسو د ګټلو یو ذریعه تې جوړه کړې ده بس تقې ته ناست دي چې موږ پیسې ګټو دې سره سوچ نشته چې دا خو یو غټه ذمهواري ته اخیستې ده په زرګاو په لکاو خلک په اربونو کربونو مسلمانان ستا دا خبره اوري او دې به تا نه تپوس کېږي الله سبحانه وتعالی دې مال همیشه د حق د ویلو توفیق راکړي او بیا دې الله سبحانه وتعالی موږ ټولو د توفیق راکړي په هغې باندې د عمل کولو د دې نه مخکې چې دا موضوع شروع کړو یو څو اهم خبرې یو خو دغه بنیادي او تمهیدي خبره او د قیامت په باره کې چې قیامت را روان دی او د هغې دپاره کوشش او محنت پکار دی یو څو اهم خبرې یوه اهم خبره دا ده چې دا خبرې د غیبو سره تعلق ساتي چې داسې به کېږي او داسې به کېږي خو دا موږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړي په واسطه د جبریل الله هغه ته بیان کړي او دا د مؤمن شان دی چې د په غیبو باندې ایماني الحمدلله زمونږ زره برابر شک نشتی په دې خبرو کې قرآن او حدیث کې زمونږ شک نشتی الحمدلله بلکې دا د مؤمنانو اولنی صفت الله په قرآن کې ذکر کړی ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب مؤمنان هغه دي چې ایمان لري په غیب باندې په قرآن کریم کې اولنی صفت د مؤمنان ولې دا نه وي په اوله کې چې مونځونه کوي او زکات ورکوي او جهادونه کوي او ښه اخلاق دي او دا نه د ټولو نه ګرانه خبره دا ده وجه دا ده چې یو خبره ستا نه پنی او تا ته وویلی شي چې الله دې څه وایي پیغمبر دا وایي په دې باندې ایمان راوړه دا ګران کار دی ځکه چې تا لیدلې نه ده اوس په قبر کې به دا کېږي دغه به کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړي ډېرې خبرې زموږ په ایمان دی کافران یې مني نه مني ولې ځکه چې هغوی لیدلي نه دي ځکه دا بس خلک تپوس کوي دا کار به څنګه کېږي په قبر کې او دا به څنګه کېږي او دا نو موږ ورته جواب ورکوو چې الله تا ته دا هر څه وښیي نو ستا د ایمان څه فایده ده داسې که الله دا خبرې کافرانو ته وښیي نو ایمان پې هغوی هم راوړي که نه راوړي که چېرته کافرانو په قبر کې دننه دا معامله او حالات ولیدو بیا هغوی هم مني خو موږ هغو کې دا فرق دی چې موږ د نه لیدو په حالاتو کې په دې خبرو ایمان راوړی دی او الله دې پې موږ د مرګه پورې قایم او دایم لري دا ټولې خبرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي حدیث د ابو زید عمرو بن اخطب رضی الله عنه دی وی صلی بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم الفجر وصعد المنبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم سحر منځ کو منبر ته وختو
فخطبنا حتى حضرت الظهر او خطبه وکړه او تقریر وکړو د ماسپخین د منځه پورې. خیال هم دی ته کنه مونږ دې نیمه غنټه درس ته کینو، یو غنټه کینو بیا ځان راته سم باتور ښکاري چې مونږ هم څه کار کوو. فنزل فصلى راکوشنو د ماسپخین لمونځ وکړو. ثم صعد المنبر بیا منبر ته وختو. فخطبنا حتى حضرت العصر خطبه وکړه تقریر وکړو د کم وخت پورې؟ مازیګر پورې. ثم نزل فصلى بیا راکوشو نو د مازیګر لمونځ وکړو. ثم صعد فخطبنا نو بیا پاسېدو بیا خطبه شروع کړه حتى غربت الشمس نو نور ډوب شو. د کم وخت نه؟ سهار نه. فاخبرنا بما كان وبما هو كائن. ټول خبرې بیان کړي چې سره تلو ولري او څه شي دي. فاعلمنا احفظنا بس بیا به موږ کې ډېر پوه هغه دی چې هغه خبرې ډېرې یادې کړي دي، یعنې د قیامت هغه علامات او د غیبو سره چې څه تعلق ساتي هغه ټول یې موږ ته بیان کړي. بل دلیل پې واوره. حذیفه بن الیمان رضی الله عنه حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. وی قام فینا رسول الله صلی الله علیه وسلم مقامه. یو پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ودرېدو تقریر شروع کو. ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك الى قيام الساعه الا حدث به. قیامت پوری چې بس کیږي هغه ټول راته بیان کړو. حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. بس بیا چې چا یاد کړي دي هغوی یاد کړي دي او چې چا نه هېر شوي دي د هغوی نه هېر شوي دي. دا ټولې خبرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړي صحابه کرامو چې قیامت راتلو څه علامات دي. تاسو به حیران شئ او زما دا بخپل رب باندې یقین د الله دې ماله توفیق راکړي. زه به تاسو ته ناشنا علامات بیانوم چې هغه به مخکې تاسو نه یې اورېدلي. ځکه چې مشهور چې کوم علامات دي هغه بار بار د علما هم بیانې، مقررین هم بیانې، تحقیق یې پکې ډېر نه دی کړی. موږ به درته بتوفیق الله نوي نوي خبرې انشاءالله بیان کړو. دا ټولې خبرې به مسندي یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به رسېدلي. علامات الساعه، علامات علامه خو نښې ته وایي، دا خو واضحه ده. دې ته اشرات هم ویل کېږي. اشرات هم په معنه د علامات دي. نښې نښانې د قیامت. ساعه قیامت ته وایي. دا خبره یې د ساتئ. دا ټکی د ساعه او د قیامت ته په درې قسمه قیامت دی. قیامت په څو قسمه دی؟ دا فایده چې د چا مخکې اورېدلې چا ته دا مسله معلومه چې موږ ته بیان کړي؟ تا ته معلومه؟ ما خو په درې قسمه ووایي، تاسو وایئ په دوه قسمه ده. زه لږیا په دې مسله کې یم چې قیامت په څو قسمه دی؟ په درې قسمه دی. اولنی ته ویل کېږي الساعة الصغرى، وړوکی قیامت. وړوکی قیامت د هر انسان مرګ دی. دا قیامت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فقط قامت قیامته، چې مړ شو نو د قیامت په ده باندې قایم شو. دا وړوکی قیامت. لوی قیامت خو ټولو ته معلوم دی که نه؟ معلوم دی که نه دی؟ خلک چې به د قبرونو نه راپاسي او الله ته به ودرېږي، دا خو لوی قیامت. دریم دی منځنی قیامت، او هغه د یوې پیړۍ خلکو مرګ. لکه 100 کاله واله، د دې 100 کالو دا خلک دا یو پیړۍ ده که نه، چې دا ټول مړه شي. دا کم قیامت دی؟ دا منځنی قیامت دی. حدیث کې راځي، ځان خبرې نه کوم. الحمدلله په صحیح بخاري کې دا حدیث دی. وی کله چې به دا بدوان او بانډچیان رالو که نه، بانډچیان خو ناشنا خلک دي، دا هغوی خو به ناشنا تپوسونه اکثر تپوس به دا که امت الساعه یا رسول قیامت به کله راځي. نو فنظر الى احدث انسان منهم، په هغو کې چې به کوم وړوکی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هغه ته وکتو، دا به ووایي ان اعش هذا، که دله الله اوږد ژوند ورکړو
نو په ده باندې د بوډاوالي راتلو نه مخکې قامت علیکم ساعتکم ستاسو قیامت به په تاسو راشي. یعنې مطلب دی چې ټول به مړئ. دا ماشوم چې بوډا کېږي نو دا کم چې دي دا خو مشران دي دا ټول به صحیح مړه شوي نو په دوی باندې قیامت راځي. دا کم قیامت دی؟ منځنی اوس شو 3 شو ورسېدې په دې مسله کې نه. دا یو ناشنا فایده. دا کومې فایدې چې زه تاسو ته په دې درسونو کې بیانوم کېدای شي تاسو سره قدر او قیمت نه وي. خبره د بیان شو خو د دې قدر او قیمت به درته هله معلوم شي چې یو د جاهلانو سره کښېني او دویم د دې قدر او قیمت به درته هله معلوم شي چې کله د باندې مرګ راشي او دریم د دې قدر او قیمت به درته هله معلوم شي چې کله په ما باندې مرګ راشي او چې نه ومنو بیا به ډېر ارمانونه وکوي او څلورم د دې قدر او قیمت به درته هله معلوم شي چې کله د دې درسونو نه محرومه شوې او دا درسونه بیا نه وو او ته ورته نشوې راتلی یا بله څه مسله وه بله وه بیا به ته قدر او قیمت معلوم شي. زه تحدثا بنعمت الله دا خبرې کوم څه تکبر نه کوم حقیقت بیانو. زما دا خبره ده کومه فایده چې ما تاسو ته نن بیانه کړې دا ډېرو مولیان نه وتپوس هغوی ته هم نه ده معلومه. مشهوره بس دغه د قیامت په څو قسمه دی. په دوه دی وړوکی او لوی دی. وړوکی د انسان د مرګ دی لوی هغه عام قیامت نه. قیامت په 3 قسمه دی وړوکی منځنی او لوی. اوس راځو د قیامت نښو له. د قیامت علامات او نښې دا بیا په 3 قسمه دي. د دې تفصیل به څوک وکړي. صغرا او کبرا خو دي هغه علامات چې هغه واړه دي او هغه علامات چې هغه لوی دي خو ما بیا ووایي 3 قسمه دي. لس غټې دي که نه هغه لس چې کمې دي هغه غټې نښې دي هغه به ذکر کوو په آخره کې خو 2 نورې دي. اوس ته به کمې وځي منځني څنګه دي؟ نیم راښکاره شي نیم نه راښکاره شي. د جواب نږدې دی خو هسې غرګي ولی یو غر او بل غر ولی. د قیامت علامات دا په 3 قسمه دي. هغه واړه علامات چې راښکاره شوي دي هغه واړه علامات چې نه دي راښکاره شوي او غټ علامات هغه لس علامات هغې خبره به په آخره کې کوو لکه لوګی راوته دخان دجال د ځمکې نه به زناور روزي خبرې به کوي نور به د مغرب نه راخیږي د ځمکې په مشرق کې به ځمکه چاودي خلک به ننوځي دغه شان په مغرب کې 9 په جزیرة العرب کې 8 عیسی علیه السلام راکوزېده 9 یاجوج و ماجوج 10 د یمن د طرف نه به اور روزي او خلک به د شام ځمکې ته شړي هلته به حساب کتاب کېږي. دا لسې نښې دا خو غټې نښې دې نه بعد به قیامت ډایرکټ راځي. خو وړې نښې بیا په څو قسمه شوې 2 کم راښکاره شوي دي او نه دي راښکاره شوي. کمې چې راښکاره شوي دا ځان له قسم دا ډېرې دي. کمې چې راښکاره شوي دي دا ډېرې دي کمې چې نه دي راښکاره شوي دا لګي دي او بیا د قیامت د غټ علامات دي. اوس ورسېدې به دې تقسیم کړه. یو نښه 2 به ذکر کو موږ به شروع د وړو علاماتو نه کوو په دې کې خو شک نشته. د قیامت ته رانږدې کېدو وړې نښې او دا به راته انشاءالله څه د پاسه 100 نښې ذکر کو او بیا دا وړې نښې کمې چې راښکاره شوي دي دا به اول بیانو. د هغې نه بعد به بیا راځو هغه نښو له چې هغه نه دي راښکاره شوي له وړي دي او لا نه دي راښکاره شوي او بیا به هغه نښو له راځو چې هغه لویې نښې دي. ورسېدی او که نه د دې قیامت ته علاماتو سره د فتنو دا موضوع تعلق ساتي.
خو د قیامت پر رانږدې کېدو کې یو علامه دا ده چې فتنې به راځي. نو دا فتنو دا مسله به په هغه قضیې کې به تفصیلا بیانوو انشاءالله. اولنۍ نښه دا وړه نښه ده او څه ده راښکاره شوې ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم راتګ. د ټول نه اولنۍ نښه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعثت دا اولنۍ نښه ده چې قیامت را نږدې شوی دی. او په دې باندې دلیل واله د سهل بن سعد رضی الله عنه حدیث دی، متفق علیه حدیث دی، په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی. وی رأیت النبی صلی الله علیه وسلم قال باصبعیه هکذا بالوسطى والتي تلی الابهام. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ولید وی دا دوه ګوتې داسې نیولې وی بعثت والساعه كهاتین، ما و قیامت داسې راغلی وی، ما و قیامت داسې راغلی و. بل حدیث والا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی بعثت فی نسم الساعه، امام حاکم دا حدیث وی فی نسم الساعه، یعنی زه د قیامت په هغه ابتدایي علاماتو کې راغلی ما. نسم یعنی هغه ابتدایي علامات چې کوم دي، قیامت علامات دغه ځینې شروع شو که نه، نو ابتدایي علامه یې کومه شوه؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا راتګ. بلکې دې نه ته ناشنا روایت بیان کوم. عبدالله ابن بریده د خپل پلار بریده نه دا روایت بیانوي چې سمعت النبي صلی الله علیه وسلم یقول، ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبر اوریدلې ده، بعثت انا والساعه جميعا، ما و قیامت یو بل سره نږدې راغلي یو، ان کادت لتسبقني، خو نږدې و چې زمانه مخکې شوی و، خو زه ترې را مخکې شو. خیال هم دی وی نږدې و چې د قیامت زمانه را مخکې شوی. د حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړ. نور هم ډېر حدیثونه دي، ابو هریره رضی الله عنه، جابر بن سموره، انس بن مالک، جابر بن عبدالله او نور صحابه کرام. نه اولنۍ نښه د قیامت را نږدې کېدو چې هغه وړه نښه ده او راښکاره شوې ده، هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا بعثت دی او هغه ته د نبوت میلاوېده دي. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بعثت او هغه ته نبوت چې کله میلاوېدو نو د هغه 40 کاله عمر او د رمضان میاشت وه او د کومه ورځ وه؟ د پیر ورځ وه او 21 د رمضان او د پیر ورځ او 40 کاله عمر. میلادي تاریخ چې دی کال 610 کالو. او بیا په دې کې اختلاف دی چې بعض رمضان په دې میاشت کې د ورځې بدله ښیي، څوک وایي چې 20مه وه، څوک وایي 25مه وه، په دې کې اختلاف دی. خو الغرض رمضان کې وه او په رمضان کې بیا لیلة القدر شپه وه. په هغه شپه کې الله د قرآن ابتدا د نزول ابتدا کړې ده. خو دلته یو مسله ده او هغه ده د دې څه مطلب شي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوه ګوتې یو ځای کړي چې ما و قیامت داسې راغلي. قیامت او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو داسې نه دي راغلي. یعنی یو جواب دا شو چې نږدې، څنګه چې دا دوه ګوتې نږدې دي. بل څه جواب؟ یو مطلب دا دی، یو جواب دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلب دا دی دوه ګوتې یو ځای کولو چې زما او د قیامت په منځ کې بل پیغمبر نشته، نبوت په دغه ځای ختم شو. بعض علما ډېر ناشنا فرق بیانوي، فایده بیانوي. وی دا دوه ګوتې چې ونیو دې مطلب دا دی څومره فرق چې د دوه ګوتو کې دی، څومره فاصله، دا غټه ګوته اوږده ده، دا بله لنډه ده، همدومره د قیامت او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځ کې دی. غرضی خبره دا ده چې قیامت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د راتلو سره را نږدې شوی دی.
دویمه نښه به بله ذکر کو په دې باندې به دویمه نښه به بله ذکر کو او په دې باندې به دا درس خپل ختم کو. دویمه نښه چې هغه وړه نښه ده او راښکاره شوې ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرګ. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات کېده دا د قیامت را نږدې کېدو وړه نښه ده او په دې به ته حدیث وښایو. په صحیح بخاري کې دا حدیث دی. عوف بن مالک رضی الله عنه وی اتیت النبي صلی الله علیه وسلم فی غزوة تبوک وهو فی قبة من عدم. وی زه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې رالمه د تبوک په غزا کې او هغه د سرمنې په یو خیمه کې ناست. وی دا وی چې اعدد ستا بین یدی ساعه، د قیامت نه مخکې شپږ خبرې وشماروي. شپږ خبرې قیامت نه مخکې وشمارئ. موتی زما مرګ دا نښه شوه که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات کېده او بیا نورې نښې ذکر کړي د هغه به انشاءالله په خپل ذکر راځي. یا نورې پنځه کمې وي دلته نه ذکر کوم چې تاسو یو شوق کې. بل حدیث والا امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی، امام طبراني م راوړی. معاذ بن جبل رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده 6 من اشراط الساعه، د قیامت شپږ نښې یادې کوي. وی موتی زما مرګ. په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله وی موتی زما مرګ. یاران لګیا دي زموږ په ملک کې مناظرې په دې روانې دي چې مړ شوی دی که نه دی مړ شوی. نو بیا هغوی ته به دا حدیث ورمخکې کړي چې بیا به یو قیامت بلکل نه راځي. نو که چېرته دا خبره شي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې مرګ نه دی راغلی او نه په هغه باندې مرګ راځي نو بیا خو قیامت هم نه راځي. څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې قیامت نه مخکې به دا تاسو وینئ شپږ نښې به وینئ قیامت به راځي. وی زما مرګ به وینئ نو چې مرګ په هغه نه راځي نو بیا خو قیامت نه راځي. پته نشته چې کوم ځای کې د عقل د دې خلکو پوندو کې عقل پروت دی. پوندو کې خو ټول تعصب دی او ضد دی او عناد دی ځان مشهورول دی. د عربۍ عبارت بوله نه ورځي. بل ورځ مې د یو مولا تقریر اورېدو او وی دوی چغې وایي چې تقلید نشي ته چې وي د خپلې ښځې تقلید کې د هغې د لاس ډوډۍ وخوري. یو دلیل. دویم دلیل ته چې د درزي د لاس جامې اغوندي. دریم دلیل سپلی چې چمیار نه اخلي. یو څلورم دلیل به زه د هغه د طرف نه ذکر کړم د هغه د کوشش به پوره کړم او په نهي چې ویښته واړه کې. پنځم دلیل دکاندار نه چې سامان اخلي. شپږم دلیل ډرایور سره چې ګاډي کې کښېني مړه دین نه ټوغه جوړه کړې داسې. و دې لګیا تقلید ثابتوي نو چې ثابتوي بیا خو چې د ټوس دلایل وښایي د قرآن او حدیث نه داسې خبرې دي. ټنګېدلي دلایل راوړه ټنګېدلي. الحمدلله عوام پوه شوي دي. عوام اوس هغه پوخاني نه دي. چې مولوي صاحب ورته خبره وکړو هغه به روان شو بس وي کتاب کې راغلي دي. او جي دا بس مولویان چې خبره کوي کتابونو دا مسله راغستې ده. وایي کتابونه خو ډېر دي. ته کوم کتاب وایي؟ کتابونه خو د یهودو نصاراو هم دي، کتابونه خو د شیعهګانو هم دي، کتابونه خو د هندوانو د سیکانو هم دي. ته وایي کتابونو راغستې ده. نو کېدای شي دا وایي کتابونو راغستې نو بیا کتابونه خو ډېر دي. کوم کتاب راغستې ده؟ یو ملګري ما ته وي د درسونو کې موږ سره کېناستو بیا وایي کلي ته لاړم. اوس تللی د کلي ته هلته نهایي تللی وی د کلي د مولا سره ملاو شوم. وی مسلې تپوس مې ته وکړو. ما ورته وایي چې دا مسله د دې څه حکم دی او که دلیل ورسره ذکر کوي. وی دې دلیل سره داسې دا چشمې وویستې ما ته داسې وکتو چې دا ښکاري وابي شوی. دا دلیل ملیل چې کوي نو
دوی خرابیږي. سبحان الله. دلیل چې غوړی خرابیږي، دلیل چې غوړی خو برابر شو. الی صحیح دین مو پیژندو، اوس یې صحیح رګ راونیو ده، دلیل وښایه. اوس الحمدلله هغه عوام نه دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زما مرګ، نو په خپله هغه وایي چې په ما به مرګ راځي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې مرګ راغلی دی، هغه د دنیا نه تلی دی، ژوندی دی، خو په کوم ژوند کې ژوندی دی؟ د برزخ په ژوند کې، او د هغه ژوند نه الله خبر دی. خو نور د دنیا هغه ژوند ختم شوی دی، او هغه په کوم کال کې ختم شوی دی؟ 11 کالو او ورځ کومه وه؟ د پیر ورځ وه، او میاشت کومه وه؟ ربیع الاول میاشت وه، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې دنیا نه لاړو او د هغه سفر ختم شوی. انشاءالله د سیرت په درسونو کې به درته هغه واقعه تفصیلا بیانو چې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې مرګ راغلی و، او هغه ناشنا حالات په صحابه کرامو باندې چې کوم راغلی و، په مؤمنانو باندې غټ مصیبت چې کوم راغلی دی، هغه دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا نه تللی. ځکه یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تاسو کې چې چاته مصیبت ورسي، نو ځان ته دا مصیبت را مخې ته کوئ چې زمونږ پیغمبر وفات شوی دی، نو هغه مصیبت به راته بیا وړوکی ښکاري. د دې سره زمونږ دا درس اختتام ته ورسېدو. خو دوه نښې شوې. کومې؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نبوت میلاوېده، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرګ وفات د دنیا نه تګ، دا دوه نښې شوې. او ځان سره کوشش دا کوئ چې یو کتاب یو کاپي راوړئ، پای کې لیکي د فایدهمنې خبرې دي. الله سبحانه وتعالی دې په موږ پوه کړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.